आदम نه یې هغه څه بني آدم دي وځکه بني آدم نه یم خو ته ماته کنجوس ښکارې ما ته ډېر دوس ښکارې نه خو ته غزل ده ما ته دوس وایې خو خپل سر ته دې کتلي دي چوف ویښتان ورنه ختلي دي سر مې کا گنجای د خو پښتو لرم غیرت لرم هر کار کې شهرت لرم دا سره غیرت ته لوفرانو سره ګرځې ته هر میدان کې غورځې ته هر ځای ته وچپ شنو اور بس کا غني خوله به دې در ماته کړم دا وزیر به درنه پاته کړم ما خوله خو به ماته کې خو تا به لکه خر وایې وچ په دې زامبار وایې دا اوسه چې درته ګورم دا غله غوندې د رنګه ده ښځه درنه تانګه ده نه غزل ده خپل رنګ ته دې ګوره زه نور غوندې غوټ سلی هر چا پېژندلی غوټ یم بېشکه خو سره کړې کبابونه خورم چرګې پلاونه خورم چرګې پلاونه ما ته پته ده چې تل خورې ته اوس لګیا یې غول خورې ته خو دغسې بې شرمه ټکي مه کوه سوډر یې ته ټول سره کسکار یې ته ما ته سوډر وایې دا وزیر د ټول لیدلی دي کورونه ډک راغلی دي و ډک ورته چې څه کوې پیسو پسې مړېږې ته بلکل شرمېږې ته دا کیسه خو د سیده خو د شاه سړي ته وګوره اخري روز یې غوندې رنګ ده شرم تا کې ډېر د دلته کوم سړي بللی چا سره راغلی انور حاجي زه چې چا بللی انور حاجي نو مې ټکټر دي په کور چې سکوټر دي دغسې سکوټره خو زما خپله برګې نه ده یو ورور مې چرمې نه ده و دغه شرمېني ولړ مې نه خبرې تل کوې له ډاره کور چې غول کوې ما کور کې بدلون د خو د ستا مې له ډګر وي نه کور کې د غوټ خار وي نه وایم سعدالله چې از دې پیلې را په خوله شاته را شاخوا په خوا وایم شاته سعدالله چې ګوره ګپ غزلې ښې لګي سر ته دې سمیټې سوتاو دې لګي ګیدړ دې وایي تروړی دې وه چې سپیو بارولی خو چې ته وایې را سره د کلي په مایرو کې دا ټکشلي ګرځېدلی خو چې ته وایې را سره ګیدړ دې وایي تروړی دې وه چې سپیو بارولی خو چې ته وایې را سره د کلي په مایرو کې دا